السلام علیکم درنو او خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ. نن تاسې ته یوه ښکلې قصه لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او چینل سبسکرایب کړئ. یو قصاب د خپل ګاونډي نجلۍ په عشق کې ډوب شو. د نجلۍ کورنۍ د کوم کار لپاره هغه نجلۍ کوم بل کلي ته ولېږله. کله چې په دې کیسې قصاب خبر شو نو هغه یاده نجلۍ تعقیب کړه. د لارې په اوږدو کې نجلۍ ودروله او ګناه ته یې وهڅوله. نجلۍ ورته وویل: دا کار را سره مه کوه، زما په زړه کې له تا سره له دې ډېره مینه ده. څومره چې ستا په زړه کې زما لپاره ده، خو زه له الله ویره لرم. قصاب وویل: ته چې له الله ویریږې او زه نه ویریږم، دا څنګه امکان لري؟ هغه توبه وکړه او بیرته خپل کور ته را روان شو. په لاره کې هغه تږی شو او دومره ژور تږی شو چې مرګ ورته نږدې ښکاره شو. په دې وخت کې د بني اسرائیل له انبیاو څخه یو بزرګ ورته راغی او د هغه پوښتنه یې وکړه. قصاب ورته وویل چې زه ډېر تږی یم. بزرګ وویل: راځه په ګډه دعا وکړو چې تر خپل کلي رسېدو پورې دې په موږ د ورېځې سیوری راشي. قصاب وویل: زه کوم ښه عمل نه لرم، د کومې په واسطه چې زه دعا وغواړم، نو له دې عمله تاسو خپله دعا وغواړئ. بزرګ وویل: ښه، زه دعا کوم، تاسو امین ووایئ. بزرګ دعا پیل کړه او هغه سړي به امین امین ویل، حتی تر دې چې د ورېځې یوه ټوټه راغله او د دوی پر سر یې سیوری جوړ کړ. دوی خپل سفر پیل کړ. خپل منزل ته د رسېدو وروسته کله چې دوی دواړه له یو بل څخه لاره جلا کړه نو د ورېځې ټوټه د قصاب سره روانه وه. بزرګ هغه ته وویل چې ستا فکر و چې ته کوم نیک عمل نه لرې، له همدې عمله ما دعا وکړه او تا امین ویلی و. بزرګ له لږې دمې وروسته بیا وویل: اوس زه ګورم چې هغه د ورېځې ټوټه کومې چې په موږ دواړو سوری جوړ کړی و هغه اوس تا سره ځي. د دې لامل څه دی؟ ما ته د خپل ځان په اړه رښتیا ووایه. قصاب ورته د خپلې توبې پیښه بیان کړه. بزرګ ورته وویل: د الله سبحانه وتعالی په نزد چې څومره د توبې کوونکي ارزښت او قیمت دی، د بل هیڅ شي نشته. او بیا بزرګ هغه قصاب ښکل کړ او دواړه په خپله مخه لاړل.